بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو کمپیوټر نن اوله ورځ ده، نو هر مضمون چې چیرته وایي که هغه کیمیا وي، بیولوژي وي، که هر یو مضمون وي، کله کې اوله پوښتنه چې راځي که نه چې څه شی وایي چې کیمیا هم ته تعریف کا. موږ تاسو کمپیوټر وایو، نو کمپیوټر باید چې اول تعریف ولیکو. تعریفونه داسې دي چې اکثره داسې دلته چې زه اورم داسې تعریف کوي چې کمپیوټر هغه حالت ده چې په لږ وخت کې زیات کار کوي، ډیر کار کوي. خو که فکر وکړو دا د هر ماشین تعریف ده، کمپیوټر ته هم غلط نه ده، خو د هر ماشین تعریف هم ده. لکه تاسو له بل منظر راځي که په پښو راځي ډیر وخت لګي، خو که موټر سایکل کې موټر یا سایکل باندې که راسي نو زر رسیږي. همدا رقم دې ځنه که اوس مثال حج ته څوک ځي په پښو کې روان شي ډیر وخت لګي، موټر کې که بیا ځي که نه هغه بیا لږ دغه نه تیز، خو که جاز کې راسي 3 ساعته کې ورسیږي. د همدارنګه ساده مثال لیکلی به درکمه تر څو د پروګرام هم را خلاصیږي. فرض کړئ یوه غټه تیږه ده چېرته یې اړو، نو 4-5 نفرو ته لګېږي. اول هغه کسان چې راټولوي 4-5 ډېر وخت لګېږي، بیا چې اړوي کېدای شي بیا هم ډېر وخت ونیسي. خو که یو نفر یې جبل پسې راواخلي، جبل ځینې ټول پېژني، جبل که پسې راواخلي ډېر په اساني یو کس هغه کار کولی شي 4-5 نفر. نو راځو له دې وجې دي که څه هم کمپیوټر ته هم دا غلط نه ده، لکه څنګه چې مخکې درته ویل دا هم په لږ وخت کې ډېر کار کوي. خو لږ یې تخنیکي تعریف لیکو، کمپیوټر ساینس والا به زده هم وي، خو بیا هم زه درته لیکم. لږ د لیکلو سایز غټوم، اول به ولیکم، دغه نه وروسته بیا درته تشریح کوم. کمپیوټر از an electronic machine یا device that takes input, stores it, processes it and gives output according to user instructions. نور به هم تاسو ډېر واورئ، او انګلیسي کې مې ولیکو، دغه باندې ولې ولیکو درته دې باندې به هم پوه کوم. اول به دغه پوښتنه ته جواب کوم چې انګلیسي کې مې ولې ولیکلي. کمپیوټر امتحان چې چېرته هم وي دا په انګلیسي وي، بغیر له یوې نوې ادارې نه هغه هم انګلیسي ته اوړي. ښه راځو اوس تعریف ته. کمپیوټر از an electronic machine یا ډیوایس. کمپیوټر یوه برقي آله ده، برېښنایي آله ده. یو الکتریک آلات دي، بل الکترانیک دي. الکترانیک په مړه برق چې کار کوي، الکتریک چې ډایرکټ په ژوندي برق کار کوي. لکه پکي د ژوندي برق ډایرکټ په ژوندي برق کار کوي. لکه دغه رقم نور هم ډېر آلات شته. خو تاسو ته کېدای شي پوښتنه پیدا شي چې دغه کمپیوټر هم په ژوندي برق کار کوي، دا الکترانیک ولې ورته استعمال شوی؟ چارجر خو همدلې دی کمپیوټر، اما ژوندی برق په مړه برق ورته تبدیلوي. بیا تاسې وایي چې هغه د چارجر خولې ته لاس وروړئ نیول نه کوي، ځکه چې هغه مړ برق ده، ولټیج ډېر کم ده. ډایرکټلی بیټرۍ نه ولې کار نه کوي؟ هغه ته هم چارجر لګېږي که نه، ځکه چې بیټرۍ 12 وولټه ده، د کمپیوټر چې ده 19 19 نیم 18 نیم 20 داسې وولټیج هغه ته پکار وي. هغه بل چارجر چې کله د ډي سي نه بېرته دغه ډي سي جوړوي، له الکترانیک نه بېرته الکترانیک چې هغه باندې کمپیوټر موږ چارج کړو یا په استعمال کړو، هغه دومره کوي چې دغه 12 وولټه مړ برق په 19 یا 19 نیم وولټه مړ برق باندې بدلوي، دې باندې بدل کړي تر څو موږ تاسې ګټنه ترې وکړو دې کمپیوټر نه. که راځو اوس تعریف ته نور مخته ځو. کمپیوټر یوه برقي آله ده. څنګه برقي آله ده؟ د ټیکس انپوټ چې هغه له موږ نه انپوټ اخلي. انپوټ هر هغه څه چې موږ یې کمپیوټر ته داخلوو هغه ته وایي انپوټ. لکه کیبورډ نه کوم بټن وایي، ماوس باندې کلیک کوو. زه اوس خبرې کوم، ریکارډینګ شروع ده، د ما اواز کمپیوټر ته داخلېږي، هلته سټور کېږي. کیمرا د دغه ریکارډینګ سره کیمرا هم کولی شم زه وصل کړم، بیا به تاسې استاد هم دلته پکې وینئ، هغه هم په یو کونج کې چېرته وساتوي، خو هغه بیا ویډیو سایز ډېر غټېږي، له دې وجې ما نه دغه کړی. کیمرا هم یو انپوټ ډیوایس ده، د هغه په واسطه هم تاسې تصویر هغه ته ننوځي، کمپیوټر ته داخلېږي. دغه رقم نور هم ډېر آلات شته چې په غټو سوپر سټورو کې استعمالېږي، تاسې بلدلي یا به هم په د هغه نه بغیر د کمرو نه بغیر د هغه به هم لیدلي ده. غټ سوپر سټور چې وي هغه سودا چې کله ته واخلې په نورو هېوادونو کې، کابل کې هم کېدای شي یو نیم داسې سټور وي چې هغه کاونټر باندې ورته کېږدې، بس هغه یو شی راخلي، یو ماشین ورسره یي، د هغه له مخې تېروي، هلته یو ټیټ غږ کوي، هغه په خپله د هغه کوډ ریډینګ کوي. بار کوډ ریډر مختلف آلات دي دې لپاره چې استعمالېږي، چې هغه قیمت او هر یو شی په خپل حساب کتاب یا بیل ته جوړي. نو هغه لیکلو ته ضرورت نه، صرف هغه
پټي پټي چې کوم هغه په دې غن خپل هغه کوډ اخلي او پیژنې هم چې فلانه نمبر فلانه سیریل نمبر مواد یا شای چې دا آیټم چې دا خرڅ او دوره قیمت د هر یو شی غته معلومه نو هغه انپوټ پورې دا خبرې سولې نو موږ انپوټ واخلي سٹور دیټ بیا کمپیوټر میموري لري حافظه لري پیغه کې ځان سره سیو کوي ځان سره ساتي پروسیسز اټ که میموري نه پروسیسینګ هم عملیه نه سي اجرا کوله وجه که چیرته میموري نه وای او دا مثال ته بټن ویلې ډي به یوار په دې سکرین باندې ښکارېدل نور ورکېده نو عملیه به څه وخت کې په اجرا کېدله که یو کار تا ته راخیسته رنګ دې ورکاوه مثال دې لیکلو ته دې بل کوم کار ته راخیسته بیا ته څه وخت راخیسته خدای دې میموري له برکته زما مخکې لیکل کړي اوس هم ښکاري تاسو ته نو تاسو اوس هم وینو د میموري له برکته دلته ښکاري سٹور چې کله سٹور کې بیا پروسیسر دې باندې بیا عملیه ته اجرا کولای که څنګه دې نه مخکې د لیکل کېږي هم عملیه په اجرا کېږي and gives output بیا موږ تاسو ته نتیجه راکړي according to user instructions according وای مطابق تا یوزر استعمالونکي دا هر هغه څوک چې کمپیوټر استعمالي هغه د کمپیوټر یو یوزر ده استعمالونکی according to user instructions هدایت ته وای د استعمالونکي د هدایت مطابق لکه دلته ستاسو مثال در کومه زه د کمپیوټر ته غواړم چې رنگ ورکما شین نو دا به ډایرکټ شین رنگ ورکړي چې کوم رنگ زه انتخابوم هغه رنگ ورکړي ما دا رنگ ته انتخاب کړه دا ورکړه د څه نه کړی ته زیړ یا سور رنگ ورکړه ما دا هدایت ورته وګړي ته به دا رنگ ورکړي لدينا بغیر د کمپیوټر د کیلکولیټر استعمال ټول زده ده په دا وړي کې اولنۍ کمپیوټر چې هغه کیلکولیټر مخکې به خلکو ته سخت کار چې وي حساب کتاب چې به ګوتې شمارلې د کم حساب لپاره ګوتې شمارلی شي چې ډېر بس بیا به تیږې شمارلې یا به خلي شمارل بیا به که حساب کې ګډ ورته څوک منځ کې روغ بیا بل سره شمارلې ډېره غټه ستونزه بیا خلک یې چینایانو څوک یې چا څوک یې چا ابیکس په نوم باندې یوه آله جوړه کړه چې هغه د نړۍ اولنی کمپیوټر تصور کېږي د یو کار صرف جمع وه جمع منفي چې ته منفي په خدای وکړي نه وکړي خدای جمع یې خامخا کوله نو هغه کې تسبیح په شکل ده نو زه ولې تاسو ته کیلکولیټر نن سبا تاسو ته ډیجیټل د کیلکولیټر مثال در کوم کیلکولیټر استعمال خو ټول زده ده آیا سکرین هم لري هلته چې کله ته ولیکې 5 جمع 40 مسایي چې څو جواب درکړي 45 او دا کیلکولیټر چې دا د کمپیوټر یو قسم ده نن سبا په دې کې انپوټ 5 جمع 5 جمع 40 دا انپوټ د کمپیوټر ته سٹور دیټ سکرین لري کنه پیغه باندې تخکاری چې کله ته بټنې وې دغه وروسته هم د تخکاری میموري لري هغه هم که میموري نه لري د څلور دیوال یا 5 دیوال به ورکاري دی به ورکېده دا به ختمېدل دی وجه دلته د تخکاری هم بیا هم راړولی شي د میموري له برکت هغه لږ چې لږ غټ هغه واخلئ که نه بیک کې تلای شي کوم عددونه ما ویلي دي دا انپوټ سټور هم څه پروسیس چې کله ته مساوي ووایې دې باندې بیا عملیه اجرا کېږي یا که ډېرې عملیې هغه هم اجرا کوي او بیا تا ته په اخره کې نتیجه درکوي په دې کې هدایات ورک شول دا جمع پکې هدایت دی که ورته چې منفي کړه ته منفي کوي که ورته چې ضرب یې که ضرب یې درته که ورته چې تقسیم یې که تقسیم یې جذر ته معلوموي ساینټیفک کلکولیټر کې راواخلې کوساین او تانجان او کو تانجان ډېر شان ته معلوموي حتی د احصایې ځان ته سیسټم شته کې کمپیوټر ساینس لپاره ځان ته سته کې چې نمبر سیسټم یې یو بل کې استعمالیږي نو دا د کمپیوټر ځکه مې کلکولیټر مثال درکړی د تعریف باندې پوهېدو لپاره چې د کلکولیټر استعمال ټول زده ده نو انشاءالله پوه شوي به دغه رقم لکه ما تاسو ته دلته کمپیوټر کې مثال درکړه چې مثال د کمپیوټر چې کوم لغات دې ته شین رنګ ورکړه دغه رقم شین خو نور رنګونه هم کې تاسو ولیدل خو ما چې کوم ورته وکړي دغه رنګ یې ورکړه باید چې بل ورنه کړي ځکه چې بیا خو موږ د هدایاتو مطابق کار ونه کړو او بیا موږ د تاسو ته نتیجه هم راکړله اوس راځو نور معلومات د کمپیوټر په باره کې تاسو له انټرنیټ نه هم راخیستلی شئ کتابونه هم ستا د موږ او تاسې زیاته توجه به 99% توجه به د موږ او تاسې عملي درس دی
نظري درسونه چې دي تحریري درسونه چې دي تاسو له کتابونو نه کتابخانو کې ډېر د کوم ته ډېر معلومات کې لیکلي دي هغه تاسو دغه نه حاصلولای شئ خو عملي زده کړه مهمه ده ځکه چې کتاب نه عملي زده کړه ډېر مشکله کېږي هغه باید موږ تاسو دلته وکړو نو موږ توجه اول د صرف د پروګرام چې شروع کیږي کوم یو په اول یو 2 ورځو کې به د لږ پیژنګلي باید چې موږ دغه پروګرام کې کوم کارونه کولای شو کوم کارونه تر سره کوي تر څو چې د پروګرام هدف درته معلوم وي چې زه په دې کې څه شي زده کوم صرف هغه څو ورځې د اوله ورځ یا درېیمه ورځ 2 ورځې زیات نه زیات د پروګرام پیژنګلي د هر پروګرام په اول 2 درسونو کې یو درس کې یا 2 درسونو کې نور به ټول عملي درس وي ان شاء الله موږ تاسو کوم پروګرام اوس په کمپیوټر کې وایو هغه ته وایي وینډوز مکمل نومري کومه مایکروسافټ وینډوز 10 موږ تاسو وایو دنه مخکې موږ دلته ورته ویل وینډوز 7 خو راځم در باندې پیژنم چې فرق به شي د کې مایکروسافټ د کمپنۍ نوم د کومې کمپنۍ چې د پروګرام جوړ کړی ده د غیر د مایکروسافټ او د کمپنۍ په امریکا کې ده او مالک بیل ګیټس نومېږي کله چې د نوم ډیر آشنا وي درته ځکه چې نړۍ په اولو مطلب مالدار اشخاصو کې اولو دروي کې د حساب کېږي کله اول وی کله دویم کله دریم وینډوز چې د پروګرام نوم ده وینډوز دا اس به خامخا سره کوم دې نه به د پروګرام نوم واخیست وینډوز د بخامخه تین یک قسم د ساده پښتو کې موږ تاسو ډول یې ده وینډوز 10 د لګ لګ تغیرات ته کې نور اساسي کار چې د بنیادی هغه باندې ان شاء الله واستغیږم خو 10 د 7 د 8 د وستا د دغه نمخ کې بیا دغه نمخ کې ایکس پی وا ایکس پی نمخ کې 2000 و دغه نه ورمخ کې چې وا ملینیم و دغه ورمخ کې 98 و 95 و دغه نمخ کې نوري هم وي خو ایکس پی ډیره مشهوره وینډوز یو 98 په دغه 2000 کال چې لا نو شروع پیغه وخت کې وینډوز 98 ډیره مشهوره و بیا وینډوز ایکس پی ډیر زیات بزنس وکړ دغه وروسته څنګه هم راغلی لکه څنګه چې 98 نو وروسته نور راغلی بیا 7 ډیر زیات تر اوسه پورې چلی بیا 8 کې لږ مشکلات وو 10 ډیر زبردست وینډوز ده په دې کې د 7 خصوصیات هم شته د 8 هم شته عملی به موږ تاسو ان شاء الله وګورو خلاصو وینډوز پروګرام وظیفه څه ده په کمپیوټر کې وینډوز پروګرام تخنیکی تعریف د کمپیوټر ساينس سره خپل کار دغه بیا تاسو د کې شامل سیستم دا هغه ده خو زه به ساده تعریف توکم چې یو به تعلیمه شخص ته توی هغه ان شاء الله به پیږي نو وینډوز is the soul of computer وینډوز د کمپیوټر روح ده نو دا کته ساده کس ته ویای چې هغه بیغي چې تدریس یا درس هیڅ شی نه ویلي یو ته چې کوم دا پروګرام چې کوم ځای د کمپیوټر روح دا هغه پیږي هر زی روح شای کې روح څه وظیفه لري هر څه پیږي د انسان له بدن نه چې ته روح وځي د هیڅ کار هم نه ده همدا رقم چې چیرته د کمپیوټر نه کمپیوټر کې وینډوز پروګرام نه وي د هیڅ کار هم نه ده د کمپیوټر روح ده پښتنه پیدا کېدای چې آیا نور د پروګرامونو ست چې هغه د په ځای کار کې وسته خو د یو استعمال ډیر کم ده ځینونه اخرا بغیر له کمپیوټر ساينس او نظام چې نور منونه نه اوریدلی لینکس یونیکس میک اپریټینګ سیستم دی او سره اپل هم ست ځینې داس خیر هغه هم د مایکروسافټ کمپنی د هغوی استعمال دی پر دې تر شاده عادي کمپیوټر ساينس ولا استعمالي نو د دوه استعمال چې کوم د وینډوز هر چا نه چې پښتنه وکړي کمپیوټر کو خراب سی وینډوز ورته کو که کمپیوټر د شروع کوي اول سر کې چې وینډوز یې وجه چې د چې په نړۍ کې کزویم چې 15% دا پروګرامونه استعمالي کنه دا غلط نه وي په ټول نړۍ کې به خیر دغه پروګرام استعمالي کی او د بل وجه د زیات استعمالي دوی شي دا ډیر ساده ده که ساده لګ انګلیسي دی او 200 لغات یاد وی کنه د استعمالولای شي اوپن کلوز د لغاتونو د زده ټول دغه کې استعماليږي اوپن څه معنی خلاص سوال مطلب یو شی بر اخلاصه چې شي بر اخلاصه دل پر به کورس تلار سي ځان پويږي کلوز بندول ټول دغه کوم لغات نیو نه وای نو شي کوزي فایز نه وای فعل اخلاص والله سي هغه لپاره استعماليږي ټول دغه کوم لغات دي نو چې کله لګ انګلیسي سي ریډینګ کولای شي ساده لغاتو معنی زده وي هغه کمپیوټر زده کولای شي خو کبي په انګلیسي نه پیږي به ته لګ نه ډیر مشکلات راځو بیرته کمپیوټر ته
د کاب یو بل مثال تاسو ته د روح باری کې در کومه چې هغه تقریبا ټول به سره مخامخ سوي مې هغه زاړه موبایل چې خښتې به چې ورته ویل چا به څه ورته ویل که نه هو هغه هغو کې به چې کله ډېر به د استعمال کې بیا به لږ خراب شو د سکرین کې به هېڅ شی نه ښکارېدل بیا به داسې موبایل ورته وروړي هغه به درته ویل چې پروګرام نه وتلی دی پروګرام خراب ده بیا به چې کله پروګرام ورته وکړي بېرته به صحیح شي موبایل هم د کمپیوټر یو قسم ده نو هغه پروګرام چې دا د موبایل روح ده لکه کمپیوټر کې چې وینډوز وظیفه اجرا کوي دغه وظیفه په موبایل کې هغه پروګرام اجرا کوي دغه رقم سامسنګ لپاره هم دغه رقم دی چې هرې کمپنۍ خپل داسې پروګرامونه دي د دې نه بغیر موږ تاسو ډرایور چاته یو چې هر څوک موټر چلولی شي اوس فرض کړه ما موټر نه ده زده زه یو انسان یم چا چې زده دغه یو انسان ده اول ډرایور اصل کې دی نه د ډرایور دی انسان د احمد د محمود د انسان د خو د په دماغ کې چې کوم سافټویر انسټال شوی د موټر د چلولو طریقه چې کومه د دماغ کې انسټال ده دی وجه دې ته موږ ډرایور یې تاسو په کمپیوټر کې ما اکثر اورئ چې وینډوز ته وایي کې کمپیوټر ته نو دی ویني آلې هغه روح کې انسټال نشي کله ساوند نه आवाज نه کی کله د ویډیو ډرایور نه کی انسټال اوس د هرې کمپنۍ او هر کمپیوټر لپاره به د یوې سی ډي کې دومره ډېر ډرایور لکومه کې دومره ډېر روح لکومه چې د یوې سی ډي کې چې ځای شي د دې لپاره به ته ډرایور سی ډي اخلي هغه ورته هغه نه بیا ور انسټال یا د انټرنیټ نه ور انسټال نو دغه رقم د دې هغه وظیفه چې کومه ده ډرایور ساده ډرایور مثال موټر د باندې ولاړ ده نو ما نه ده نو څوک به بوزي مجبور دي چې وګرځي یا په خپل دماغو کې دغه سافټویر انسټال دغه روح د دې چې کوم هارډویر د دې به انسټال دي چې لول طریقه به په دغه دماغو کې انسټال دي هغه وروسته به کار کوي وینډوز هم د میموري د کار دی مګر تاسو وینډوز هم په هارډ ډیسک انسټالیږي ادي کمپیوټر میموري ده نو دغه رقم یو نور مثالونه د تاسو په ذهن کې کېدای شي راغلي وي دغه د هر ماشین چې د چلولو طریقه دی کله د استعمال طریقه دی په دماغو کې انسټال شول نو ته دغه ډرایور سره دغه چلونکی ډرایور چلونکی ته وایي دغه وینډوز چې کله انسټال شي د سره د کمپیوټر مګو کمپیوټر سره چلولی شي ښه له دې نه وروسته مګو تاسو راځو عملي درس ته او هغه ده چې دا به تقریبا ټول پېژنئ سکرین ورته یې ټول که نه خو سکرین نه ده سکرین دا شیشه ده دغه کې چې کومه لګېدلې دا د مانیټر یا مانیټور څه رقم چې ته یې صحیح څه بیا په دې کې دغه سکرین ده بیا دا هم په څو ډوله دي یو سی آر ټي مانیټر دي چې هغو سره هغه زاړه تلویزیون هم دغه رقم شاته ډېره غټه ماشینري ورسره وي چې اوږده وي شاته هم پسې وتلي وي بیا په دې کې یو قسم دي ایل سی ډي دي هغه کمپیوټر د سکرین ته ګوتې ورته اوبو په رقم ښکاري ایل سی ډي لیکویډ د په هغه کې مایع ده په دغه سکرین کې دننه دغه ایل سی ډي بیا داسې کله څنګه ورته ګوري بیا داسې ښه نه ښکاري اوس د نوې ټکنالوژي کې راغلی ایل ای ډي دا ایل ای ډي د دغه مانیټر یا د ټي وي چې د ډېرې وظیفې هم اجرا کوي ایل ای ډي کله څنګه ورته وګورئ د بل قسم د مانیټر هم صحیح ښکاري کله چې تلویزیون اخیسته ایل ای ډي اخلی نو هغه همیشه څنګه هم صحیح ښکاري په دغه کې لږ لږ دا سکرین کې لږ لږ فرق وي هغه بیا چې لږ ماهره کس وي هغه بیا انجینران بیا لږ پېژني بیا راځو تاسې به دا خو ټول پېژنئ ماوس ده که نه پښتو کې موږک ورته وایي څوک څه ورته وایي خو دغه لغات ته استعمالي خو ماوس ښه ده د موږک نه ما په فکر او هغه غټو ډیسکټاپ کمپیوټر سره یو داسې هغه غوندې وي دا بکسه غوندې وي موږ ورته سی پي یو ورته وایو اصل کې دا سیسټم یونټ دی کمپیوټر ټول سیسټم دغه ده موږ ورته چې کله کمپیوټر اخلو پروسیسر یې څومره ده اصل کې دا پروسیسر چې ده دا سی پي یو ده سنټرل پروسیسینګ یونټ دغه پروسیسر چې موږ ورته کتابو کې د کمپیوټر مازغه دی دماغ دی هغه پروسیسر ده خو د اصطلاح مشهوره سوی ولې ده ځکه چې د پروسیسر په دې کې دننه لګېدلی ده سی پي یو دننه کې دغه بکسې کې لګېدلی وي بس دا په دغه نوم باندې اوري د اصطلاح مشهوره سوې ده کنې په کتابي نګانه چې کله کمپیوټر ساینس والا د دې جواب لیکي باید چې سی پي یو نه لیکي باید چې دا سیسټم یونټ ولیکي اصل کې سی پي یو چې دا پروسیسر ده او بل چې دا کیبورډ باندې ټول پېژنئ چې هغه بټن وي او په لیپټاپ کې دغه مانیټر ده او سره دغه سی پي یو چې موږ ورته وایو سیسټم یونټ ده کیبورډ هم تیار پاسه نسته په او ماوس یا ټچ پیډ چې کوم د ماوس پیډ یا ټچ پیډ تیار راغلی نو راځو موږ تاسو چې کوم عملي درس وایو هغه د کمپیوټر بندول
اکثره خلک په دفاترو کې چې کار کوي دفترونو کې چې کار کوي یو د ډیسکټاپ کمپیوټر لګېدلی هغه بیټرۍ نه لري نو په پیږي نه اکثر تاسو مون فکر کړی اوس لږ لږ د کمپیوټر په هوا زیات سره ده بس ډایرکټ د شاتګل باندې برق بکته کوي کنه بټن وایا یا دغه بټن چې ونیسي دی نه یو 2 3 4 5 ثانیې باندې کړه دا ډېره غلطه طریقه دی کمپیوټر دی بندولو د دې سره د تا هارد ډیسک خرابېدای شي د دې سره د تا وینډوز خرابېدای شي د دې سره فزیکي د تا کمپیوټر خرابېدای شي ښه طریقه صحیح طریقه باید تاسو زده وي د کمپیوټر د بندولو ډېره بس دا هم وي ډېرې زیات طریقې دي خو یو درې زه درته یم د ماوس په واسطه هم بندولی شو او د کیبورډ په واسطه هم بندولی شو د ماوس په واسطه چې کله هم بندوي د ماوس به داسې ویسې د سټارټ بټن ته په دې باندې به کلیک کړې دا وینډوز 10 ده نو 7 کې لږ فرق سره لري هغه تاسو موږ نور ویډیوګانې هم کتلی شئ په دې پاور بټن باندې به کلیک کړئ او شټ ډاون باندې چې کله هم ته کلیک کړې کمپیوټر دې بندېږي فرض که ماوس نشته ټچ پیډ کار نه کوي د لیپټاپ بیا به څنګه بندو په سمه توګه کیبورډ نه بندو زه تاسو ته کیبورډ راخلاصوم دا بټن وینئ دې ته وایي وینډوز کی ډېر خلک سټارټ بټن هم ورته وایي خو صحیح نوم یې دا وینډوز کی دا د وینډوز بټن ده دا کله کله به د لیپټاپ یا کیبورډ چې غټ وي نو بیا کیبورډ بیا په هغه کې دا دوی دې طرف ته هم وي فعلا یو خامخا یې پکې یوه چې بیا د چپ طرف ته دا چې کله ته ووایې نو هغه سټارټ مینو بیا هم راخلاصېږي وموږده که دغه ځای نه ووایې که نه کیبورډ نه دغه بټن ووایه لکه سټارټ بټن باندې چې ما کلیک هغه وظیفه اجرا شوله اوس فرض که ماوس کار نه کوي دغه ځای ته به څنګه راځم دلته د کیبورډ کې 4 طرفه غشي دي د پورته طرف ته دې ته وایي ایرو کیز د کیبورډ بټن ته وایي کیبورډ ځکه ورته وایي هم نو د اپ ایرو کی چې کومه ده د پورته طرف ته چې غشی ده په دا ووایه کنټرول ګوره معلومیږي چې په آل ایپس کې څه دغه نه پورته ورشه پاور وروسته به انټر بټن ووایه چې کیبورډ کې دلته دغه ځای کې د پلی کلي هم دي بعضې کې داسې یو غشی وي په پاسه نه راغلی وي داسې یو لاین بیا داسې چپ طرف ته تللی وي نو دا چې کله ته ووایې بیا هغه اپشن یې درکوي په دې کې چې کله ته انتخاب کوې دغسې کته پورته په اپ او ډاون یې روکي سره تللی شي چې انټر بټن په شټ ډاون باندې وي نو کمپیوټر دې بندېږي د دې د وتلو طریقه اوس څنګه ده فرض که هغه کار نه کوي ماوس کار نه کوي زه کمپیوټر نه بندوم نو دغه کیبورډ کې دې سر ته وینئ اسکیپ بټن ده اسکیپ وایي تېښتې ته مطلب دغه ځای نه تېښته وکړه زه کمپیوټر نه بندوم نو اسکیپ بټن به یو وارې ووایې بیا به ووایې هغه درته ووتې بله طریقه د کمپیوټر بندولو چې ده د کیبورډ له لارې دا د سپیس بار د اوږده بټن دواړو خواو ته الټ په نوم یو بټن ده ALT الټ او د دې یو دوه درې نه پاسه یو بل لاین یو بل کتار بټن هم وي F1 F2 F3 F4 تر F12 پورې بټن وي الټ به ونیسي F4 بټن وي الټ پلس F4 دا زه بندوم فعلا الټ نیسم او F4 بټن وي کله کله دا اپشن کار نه کوي دا په کوم وخت کې کار نه کوي کله چې تا پروګرام را خلاص کړی هغه دې بند کړه کنټرول کله کله د ډیسکټاپ ته رانیسي نو که چېرته یې کار نه کوو ته به یې ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کړي خالي ځای کې او ریفریش څه کار کوي باندې بیا غږېږو دا ریفریش دې که الټ دې ونیو F4 دې وایي بس لارې که اپشن درکوي او چې انټر کې بس بندي او اوکې بټن باندې کلیک کړه کمپیوټر دې بندېږي نو دا د موږ او تاسو نن ورځې درس و عملي درس موږ ډېر کم ویلې خو هغه تعریف چې کوم هغه دا مهم ده ځکه چې امتحان ته ته لاړ شې اول په تحریري کې ځان کامیابه نو مهم شاید چې دغه زه اکثر تاسو ته زه لیکم هغه ویډیو کې ریکارډ څه تاسو ویډیو درولی شئ هغه نه بیا هم لیکلی شئ مشکل نشته او نور که څه پوښتنې لرئ اوس یې هم کولی شئ زه ریکارډینګ دروم د هغه نه وروسته او که سبا پوښتنه درسره پیدا کېدله هم یو کاغذ باندې ځان سره لیکئ ځان سره راوړئ خیر ده که ډېره مخته پوښتنه وکړئ که چېرته دې اوس د جوابېدو اوس یې ته جوابوم کنې که وروسته راځي بیا درته دا په بل پروګرام کې بیا درته جوابېږي نو دغومره درس بس ده انشاءالله نور بیا سبا وایي